مونږ انتهایی زیات مجبور شوي یو. مونږ زرونه لکونه خلک بېروزګاره شوي، زرونه لکونه خلک دي. مونږ لکه زه تا ته بار بار دا خبره کړو، بار دا خبره کړو چې ولې بارډر بند دی، ولې بېروزګاره کوي، ولې بچونه کلم مخلي ټوپک ورکوي، ولې لکه دا خو معلومه خبره چې په کوم ملک کې په کوم وطن کې بېروزګاري زیاتېږي، دهشتګردي به پیلاوږي، ډکیتي به پیلاوږي. دا خو معلومه خبره په دنیا کې په ورلډ کې چې په کومو ملکو کې امن دی په هغو ملکو کې روزګار دی. نو مونږ نه چې بار روزګار اخلي او وروڼه لکونه خلک په دې شپږو بارډرو باندې بېروزګاره دي، ډېر رد عمل به څه وشي، ډېر رد عمل به داسې غلط وځي. خطرناک ترینه خبره ده چې پریس کانفرنس وشي، هېڅوک زه تا ته یم چې نه ږداولې، دا تورې ټوټې وتړل شي، هېڅوک نه ږداولې، جلسې وشي، روډونه بند شي، هېڅوک دا نه دا دهشتګردي زیاته شوې ده. کومې وجې زیاته ده؟ دا خو معلومه خبره ده چې بېروزګاري شوه، روزګار بند شو، بارډر یې بندې شوې. تېرو لسو میاشتو نه چې کوم تورخم بارډر باندې بارډر بند دی، بلکې ټول TPK بارډر یې بند دي. په دې باندې کروڑونو په نقصان د زموږ د امپورټر ایکسپورټر ټریډر او تجار روان دی. په کار دی په دې باندې اعلی حکام کار وزیر اعظم دی که چیف جسټس اف پاکستان دی افریدي ټرایب سره تعلق ساتي. په کار دی چې دې بارډر باندې څومره په TPK بارډر غلام خان دی، انګولاډا، خلاچي، ټول پښتانه په دې بارډر باندې خپل کاروبار روزګار کا. مونږه کروڑونو روپۍ تقریبا 10 میاشتو چې کروڑونو روپۍ زمونږ ډوب شي په دې کې، ځکه چې نه امپورټ شي نه ایکسپورټ شي. نو مونږ انشاءالله آینده له عمل دا چې که دا بارډر کولا نه شي، مونږ به اسلام آباد کې هم درنه کړو، قومي اسمبلۍ سینټ مخې ته او د پېښور صوبایي اسمبلۍ مخې ته به مونږ احتجاجي درنه کړو. بلوچستان د خیبر پښتونخوا انتهایي متاثره شوې ده او په دې کې لکونه ځوانان بېروزګاره شوي دي او د دغې لارې د بندیز د وجې چې لکه کوم حالات دلته جوړېږي په ځوانانو کې، نو هغه ځوانان چې دهشتګردۍ طرف ته روان دي. که فوراً دا بارډر او دا پالیسي چینج نشي او بارډر کولاو نشي، نو عنقریب نظري ګوره چې دا ځوانان به ډېر په عجیبه انداز کې مطلب دی چې لکه ډېرو سنګونو ته لاس وچي، لکه هغه منشیات دي، هغه دهشتګردي ده او هغه نور داسې شیان دي چې هغه به ملک ته نقصان رسوي. نو لہذا مونږ خواهش هم دا دی چې دا تجارت ته کولاو شي، دا د بحال شي، په دې کې کربونه روپۍ د مونږ ایجنټانو ملګرو چې دي د دغه ځای بندې دي، د بلوچستان خلکو بندې دي، چمن دی، خرلاچي ده او دا غلام خان بارډر دی، تورخم بارډر دی. او د دغه نه علاوه چې مونږ وګورو که نه، نو یقینا دلې ګوره چې د هر کور چوله پکې بالکل مړه شوې ده. لسو میاشتو نه مونږ بارډر بند دی، په دغه کې مونږ مزدوران، زموږ ایجنټان، زموږ ډرایوران، بلکې یو زموږ د علاقه نه په پاکستان کې چې کومه علاقه د تورخم بارډر او د نورو بارډرو وجې متاثره شوې ده او مونږ روزګار ختم دی، زموږ راوتلي په دې شي باندې یو. او انشاءالله زموږ دا اراده ده چې تر هغه پورې به مونږ په دې شي کې ودرېدلي یو چې څو پورې زموږ بارډر نه وي کولاو شوی. خبره کوو چې 1947 نه پس چې څومره هغه شوي دي دا شی نه دی بند شوی و موږ د دغې هر سړي خپل نظر وي، خو مو نظر دا دی چې په 2018 کې کله دا لوکې زم شولې موږ د خپل اختیار حکومت له ورکړلو. پښتون کې موږ روایات وو، موږ قبایلیات وو، موږ دلته به مشر پته به لګېده، اوس د مشر پته نه لګېږي. که موږ خبره وکړو څوک یې چې MNA مې ذمه ور دی، څوک یې چې MPA مې ذمه ور دی، بیا چې پارلیمنټ له لور شي وایي چې موږ واس نه راشي سیکورټي فورسز کوي، چې سیکورټي فورسز له لور شو او وایي چې دا موږ په هغه کې نرسي په جوریسډکشن کې دا موږ نرسي که نه. نو موږ ریال په دغه باندې یو چې دا د چا په اختیاراتو کې رسي، دا بارډر بندېدل او بارډر بندېدل ملګري خبره هم په دا باندې وکړه چې بارډر بندېدل په تړلي جنګ کې هم نه کېږي، بارډر د یو ملک سره نه باندېږي، په تړلي جنګ کې هم نه کېږي. بل د موږ دا چې کوم د افغانستان پښتانه دي او د پاکستان پښتانه دي زموږ سره روایات یو دي، زموږ سره رښتې دي. موږ له زیات تکلیف یې دغه نه دی، اوس د انډیا سره بارډر نه باندېږي، د چین سره بارډر نه باندېږي، د ایران سره بارډر نه باندېږي او د افغانستان سره بارډر باندېږي. نو دا خو موږ لکه دا ویل چې دا د پښتنو چې کوم روزګار دی دا صرف او صرف دغې پورې چې دغه نه دا روزګار واخلي او دا ذلیله وي.